هغه ړوند سړی راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، حدیث ورته اوس ته معلوم وي، مشهور حدیث. وی یا رسول الله زه ړوند یم، ګوره ښه ړوند یم او څوک نشته چې ما جومات ته راولي، او زه چې دې جومات ته راځم نو لارې داسې دي چې کندې پکې راځي او کیدای شي ځناور مخې ته راشي، نو زه کور کې لمونځ کولی شم؟ دا چې دا جوماتونو ته نه راځي دا دې واوري، دا روغ رمټ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې کولی شي. هغه روان شو، بیا ورته اواز وکړي دی خوا راشي. وی اذان اوري؟ هغه یو اذان اورم. وی بیا به جومات ته راځي. ړوند دی، څوک نشته چې راولي، په لاره کې کندې مندې دي، د ځناورو یره ده، خو چې اذان اوري نو منزله به وي راځي. دته څه ګنجایش میلاو نه شو. معنی ده که اذان یې نه اورېدم دی خو بیا ډېر لرې دی، نو بیا ګنجایش پیدا کېدی شو، خو چې اذان اوري بیا به راځي. او چې د جومات په خوا کې کمرې او ډیرې او کوري او دیم نه راځي منزله، لا ده سره څه وزر ده روغ رمټ